سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې قبول کړئ. امید لرم چې ښه به وئ او تیر شوي درسونه به مو زده کړي وي او مفید به هم درته تمام شوي وي. خوږو ملګرو، ځینې مهمې ضروري او د محاورې لپاره همدا ډول د ورځني ژوند لپاره یو څو جملې مې راغونډې کړي دي او غواړم چې په دې ویډیو کې یې در وړاندې کړم. نو تاسو هم د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او ملتیا مې وکړئ او همدا ډول ویډیو هم در سره لایک کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی. لومړی مهمه او ضروري جمله، کله راغلې؟ انګلیسي ژبه کې به څنګه وایو؟ When did you come? When did you come? کله راغلې؟ When did you come? کله راغلې؟ بله جمله، دوی کله راغله؟ When did they come? When did they come? دوی کله راغله؟ When did they come? دوی کله راغله؟ ملګرو، دغه ځای کې لکه څه ډول چې مخکې ما هم دا یادونه کړې وه، ډېر چې کوم وخت کې په یوه سټرکچر کې یا په یوه جمله کې استعمال شي هغه پاست ټینس یا په پاست ټینس کې خو پکار ده چې د ورب دوهم حالت استعمال شي. نو دلته ولې دوهم حالت نه دی استعمال شوی چې د کم دوهم حالت هغه کیم دی؟ نو دلیل دا دی چې موږ مخکې په پاست ټینس کې دا خبره تشریح کړې وه چې کوم وخت کې چې دوهم حالت یوازې په مثبت سټرکچر یا په مثبته جمله کې استعمالول کیږي. نو دغه جمله چې ده یوه مثبته جمله نه بلکې دغه یوه سوالیه جمله ده، نو ځکه هم کیم نه ده استعمال شوی او کم استعمال شوی دی. هغې څه وویل؟ What did he say? What did he say? هغې څه وویل؟ What did he say? دوی ته ووایه. Tell them. Tell them. دوی ته ووایه. Tell them. بله جمله، دوی وویل. They said. They said. دوی وویل. They said. ملګرو، دغه ځای کې چې تاسو فکر وکړئ نو سیډ چې دی هغه د سی دوهم حالت دی، نو دلته سیډ استعمال شوی دی. نو دا ځکه چې دغه جمله چې ده هغه یوه مثبته جمله ده، په همدې خاطر سیډ چې دی هغه د سی دوهم حالت دی نو هغه استعمال شوی دی. They said. دوی وویل. بله جمله، خبرې مه کوه. Don't talk. Don't talk. خبرې مه کوه یا خبرې مه کوئ. Don't talk. خبرې مه کوه یا خبرې مه کوئ. مخکې مې هم دا یادونه درته کړې وه چې کوم وخت کې وغواړئ له یو کار څخه یو څوک منع کوئ په حاضر وخت کې، نو د هغې لپاره تاسو ډونټ استعمالوئ. ډونټ د جملې په سر کې راوړئ او له هغې وروسته بیا هغه فعل ورته استعمالوئ، لکه ډونټ ران تېښته مه کوه. ډونټ ایټ خوراک مه کوه. ډونټ ټاک خبرې مه کوه. او داسې نورې جملې هم تاسو کولی شئ چې ورباندې جوړې کړئ. بله جمله، هغې ما ته وویل. He told me. He told me. هغې ما ته وویل. He told me. هغې ما ته وویل. told د tell دوهم حالت دی او دغه جمله هم په سمپل پاست ټینس کې ده. He told me. هغې ما ته وویل. بله جمله، هوا څنګه وه؟ تېره ورځ یا تېر وخت کې کوم وخت ورته ښیي او چاته ورته وایي چې هوا څنګه وه؟ How was the weather? هوا څنګه وه؟ دا هم سمپل پاست ټینس ده خو د سمپل پاست ټینس سټیټ یا حالت دی. دلته کوم فعل موجود نه دی نو په همدې خاطر ته سټیټ یا حالت ویل کیږي، ځکه واز ور هم پکې راغلی دی. کوشش کوئ دغه جملې چې ما درته جوړې کړي دي او په دې ویډیو کې یا په نورو ویډیوګانو کې هغې باندې تاسو نوره مهمې او ضروري جملې له ځان څخه جوړوئ او له دوی څخه د سټرکچر یا د فورمول په شکل کار اخلئ، نو انګلیسي به مو لا ورسره ښایسته او قوي شي. نو دغه یو څو مهمې او ضروري جملې خدای دې وکړي چې
تاسو زده کړي وي او مفید درته تمامې شي. نوره جملې به انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې درته راوړم. نو دا ویډیو په همدغه ځای باندې بس ده. تاسو هم ښه وخت ولرئ.